سلامونه دوستانو، نن د یو نوي درس سره بیا تاسو په خدمت کې یم. د نن ورځې د درس موضوع ده کار، مسلک او وظیفه په الماني ژبه کې. څنګه یو چا ته وایو چې زه دغه کار کوم، یا څنګه له چا نه پوښتنه کوو چې ته څه کار کوې یا څه کاره یې وغیره وغیره. نو راځئ چې شروع وکړو. کار ته په الماني ژبه کې بیروف وایي، der Beruf یا وظیفه، کار او یا هم مسلک چې موږ تاسې ورته وایو. Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? وظیفه د څه شی ده؟ اصلا که د تحت اللفظي معنا کو د وظیفې له مخې وایي څه شی، یعنی معنا یې همدغه ده چې وظیفه د څه شی ده، څه کار کوې. مسلک د څه شی ده، څه کاره یې. او دا دلته مزي استفاده کړی، یعنی دا هغه چاته چې موږ او تاسې نه په عمر کې غټ وي او یا یې هم داسې له نږدې نه پېژنو، یعنې کوم انډیواله ملګری مو نه وي، نو زی ورته استفاده کوو. Was sind Sie von Beruf؟ همدارنګه که چیرې هغه یو نږدې ملګری مو وي او یا هم همزولی یا یې پېژنو، نو دو ورته استفاده کولی شو. نو دا جمله به بیا داسې وایو چې was bist du von Beruf؟ was bist du von Beruf؟ وظیفه د څه شی ده یا څه کاره یې. هماغه یوه جمله ده، صرف د زی او دو سره فرق پکې راځي. Was machen Sie beruflich؟ was machen Sie beruflich؟ وظیفه د څه شی ده، هماغه معنا لري. دا هم یعنی څه کار کوي، دا معنا یې هماغه ده، صرف په یو بل شکل باندې دا جمله ویل سوې ده یا جوړه سوې ده. او بیا دلته په یاد لرئ چې دا د زی لپاره ده. اوس راځو د دو لپاره یې ګورو. Was machst du beruflich؟ was machst du beruflich؟ وظیفه د څه شی ده، هماغه یوه جمله ده، هماغه خبره ده. صرف machen machst کېږي او زی دو باندې بدلېږي. نو was machst du beruflich؟ ښه. Er ist Ingenieur. Er ist Ingenieur. هغه انجینر ده یا انجینیر ده. هغه انجینر ده یا انجینیر ده. Er ist Ingenieur. Er ist Busfahrer. Er ist Busfahrer. هغه دی بس موټروان ده. د غټ بس موټروان ده یا بس څه ده، هغه چلوي. بس ته په الماني ژبه کې بوس وایي. نو بوس فاغه، فاغه موټروان ته وایي یا د موټر چلوونکي ته وایي. Ich bin Koch. Ich bin Koch. زه اشپز یم. که یو څوک اشپز وي، اشپزي کوي، نو څوک چې تاسې نه پوښتنه وکړي چې was machen Sie beruflich یا was machst du beruflich یا was ist dein Beruf هم ویلی شو. نو موږ په جواب کې ورته وایو چې ich bin Koch. ich bin زه یم څه شی، Koch اشپز، زه اشپز یم. راځو یو څه نور مثالونه ګورو. Ich bin Köchin. ich bin Köchin. زه اشپزه یم. زه اشپزه یم. که چیرې یوه ښځه وي، نو هغه ښځې ته کوخ نه ویل کېږي، سړی اشپز هغه ته کوخ ویل کېږي، او ښځې ته کوخین. ده او دوه ټکي پسې راځي، املاوت او ای ان په آخر کې اضافه کېږي. کوخین، کوخین. ich bin Köchin. زه اشپزه یم. Sie ist Krankenschwester. Sie ist Krankenschwester. هغه نرسه ده. زی ده، نو هغه ښځه مؤنث راځي، او Krankenschwester نرسې ته وایي، هغه څوک چې په شفاخانه کې کار کوي او د ډاکټر سره مرسته کوي یا خدمتګاره وي. نو پښتو ترجمه یې د ما له ذهنه وتلې وه، نو ځکه ما هلته نرسه ولیکل، اگر که نرس خو انګلیسي لغت ده. نو په دې هیله چې تاسې د دې جملې مطلب اخیستی او پرې پوه شوي یئ. Er ist Krankenpfleger. Er ist Krankenpfleger. هغه نرس ده.
هغه څوک مؤنث نه ده او مذکر ده. مؤنث خو موږ داسې زی ورته استفاده کوو Krankenschwester او سړي ته بیا Krankenpfleger وایي. ist Krankenpfleger هغه نرس ده یعنی سړی ده مذکر ده. Ich bin Bankangestellte. Ich bin Bankangestellte. زه د بانک کارکوونکی یم مؤنث. زه د بانک کارکوونکی یم. هغه څوک چې په بانک کې کار کوي ښځه یې Bankangestellte ورته وایي. او ich bin Bankangestellter اخر کې اضافه ده. ich bin Bankangestellte یا Angestellter. زه د بانک کارکوونکی یم مذکر سړی سي نو د بانک هغه ته Bankangestellter یا Angestellter ویل کیږي. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. زه ډاکټر یم. ډاکټر خو مذکر سړی ARZT خو ARZT نه ویل کیږي ARZT. Arzt دغسې ویل کیږي. دغه ویل کیږي خو ډیر ضعیفه داسې قوي نه ویل کیږي. تلفظ سره پام کوئ دوستانو، تلفظ ډیر مهم دی. Ich bin Ärztin. Ich bin Ärztin. زه ډاکټره یم مؤنث سی نو هغه Ärztin بیا هغه en اخر کې اضافه کیږي او دغه Arzt ده املاوټ په سر راځي، دوه نقطې یا ټکي یې په سر راځي. ist Taxifahrer. ist Taxifahrer. هغه د ټکسي چلوونکی دی یا د ټکسي موټروان د ټکسي چلوي. ټکسي چلوونکی ته Taxifahrer وایي. ist LKW-Fahrer. ist LKW-Fahrer. هغه د غټ موټر چلوونکی ده لکه د ټیلر موټر یا د نور غټ موټر چې دي دو ته LKW وایي. LKW یعنی لاست کرافت واګن دغه باري موټر چې بار وړي غټو موټرو ته LKW وایي په الماني ژبه کې. نو ist LKW-Fahrer هغه د غټ موټر چلوونکی ده. ist Kellner. ist Kellner. هغه ګارسون ده. Kellner یا ګارسون هغه چاته ویل کیږي چې په رستورانت کې یا هوټل کې کار کوي کنه. نو Kellner ګارسون ته ویل کیږي البته مذکر ده. ist Automechaniker. ist Automechaniker. ګوره د اخر کې قوي نه ویل کیږي مشانیکر نه ویل کیږي د پامي. هغه د موټر مستری ده. هغه د موټر مستری ده، موټرونه جوړوي او ترمیموي یې. Ich bin Polizist. Ich bin Polizist. زه پولیس یم. زه پولیس یم خو مذکر. Sie ist Polizistin. Sie ist Polizistin. بیا en اخر کې اضافه ده نو باید پوه شو دا مذکر نه ده مؤنث ده. زه پولیسه یم. زه پولیسه یم. Ich bin Informatiker. Ich bin Informatiker. زه د کمپیوټر انجینر یم. یعنی هغه څوک انفارماتیک هغه چاته ویل کیږي چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی ویلي او په کمپیوټرو پوهیږي او ورسره بلدتیا لري. Ich bin Informatiker. زه د کمپیوټر انجینر یم. Ich bin Apothekerin. Ich bin Apothekerin. زه د دوا یا د درملو پلورونکی یم. Apothekerin هغه ښځې ته ویل کیږي چې هغه په دواخانه کې کار کوي او دواوې یا درمل خرڅوي. Ich bin selbstständig. Ich bin selbstständig. زه شخصي کاروبار کوم. selbstständig هغه چاته ویل کیږي چې خپل شخصي یو کاروبار کوي، یو شرکت لري یا یو بل هر څه دکان لري یا هر څه لري، نو هغه selbstständig ده، په بل چا پورې مربوط نه ده، خپل شخصي کار او بار کوي. Ich bin angestellt. Ich bin angestellt. زه وظیفه لرم یا وظیفه کوم. angestellt هغه چاته وایي چې خپل شخصي کار نه او د بل چا لپاره وظیفه کوي، که هغه په دولت کې کومه دفتري وظیفه وي او یا هم بل چا سره لګیا وي. خو عموما دغه دولتي وظیفې چې دي دغه لپاره دغه لغت استعمالیږي. نو یو څوک چې په دولت کې چېرته کار کوي نو بیا وایي چې ich bin angestellt. کنه بیا هم عموما دغه لغت هر چېرته استفاده کېدای شي چې یو څوک پردی کار کوي، پردی مزدوري کوي، بل چا لپاره کار کوي او شخصي کار او کاروبار نه وي، نو angestellt
ویلی شي چې ich bin angestellt زه وظیفه لرم یا وظیفه کوم. ich bin arbeitslos ich bin arbeitslos زه بیکاره یم یا زه کار نه لرم. هغه څوک چې کار ونه لري او په کور ناست وي نو هغه ته arbeitslos وایي، یعنی بیکاره چې کار نه لري. دا وه یوه لنډه ویډیو دوستانو، په دې هیله چې یو څه نوي مو ترې زده کړي وي. که چیرې مو ویډیو خوښه سوې وي نو ویډیو د سره لایک کړئ او کوشش وکړئ چې نورو دوستانو ته ورسوئ تر څو نور ملګري هم ګټه ترې پورته کړي. مننه.